ژوند کلندري کوه حساب ارشته مه کوه دا نه هغه غزل ما څه لري ساعت دې چلنه کړې وه دا اوس ډېره شوکي بزه ده حاجي صاحب دا بزه به څه ورکوه وایو ته یوه خبره درته وکړمه و نو شل په واسه نه کېږي که 2.5 بیا درکړمه 2.5 ته چې ده د خولاکه پر 2.5 پر غوږوله ورکړم دا څه دي ښه بزه ده دا نه دی ویل بیا ښه ده بیخي دا چکه بزه ده دا سامي ده چې دا غوږو ته وګوره دا چکه بزه ده نو غوږونه خو بیا زه ځان ته نه بسته د کوم دې مور درې چالاکه شیدې کولې مور بیا کولی دا لور ده دا کوي ونه ولې نه کوي نو خو د هغې ذات دی نو ذات یې ذاته مه ګوره ته لاس سره پټ کړه لاس سره پټ کړه لاس پټ کړه لاس پټ کړه لاس پټ کړه په دغه دې خوښه ده یا دغه څو کړې ته راکړه څه درې جوړه څو زرونه وتل د سره دغه کوي دغه زرونه دغه لسیان دا وه یا تا دې نه کېږي ته راسه بله به بیا درته وایم راسه ته راسه یوه خبره وکړه دغه پنجان دغه شلیان او دغه زریان څه پکې دوشم بیا توان نیسو یا نه کې ګوره دا افزانه دلته ګورې داسې توګه داسې خپله راڅرخي دا واښه خپله به راڅرخي نو اخر ته راڅرخه نه دا خو دا چې ډېره مختلف زره مور درې راوړله درې راوړل پر دا څو راوړي دا وخت باندې درې مانه شجې کوي په لوټه یې څه درنه ده کوچنۍ بزه په لوټه کم نو دا درې راوړي ټیډي ماډل ده کوم ماډل ده ټیډي ماډل ټیډي ماډل که ټیډي ماډل که پروي ماډل ما ماډل نه دی په کار وړه زه د ملالوم اوس اخري په څو غواړي اخري خبره ته وکړه ورور باندې موږ هم په څو اخري اخري ته په څو غواړي وخبره لاس پټ لاس دا وایي ته پټه دی یا زموږ مشر دی دا غي بلاج خوښه ده یا مشر دی دا بلا په څو بخلات ودا مصاب نخلصي څو بدغه خوښه ده ولا سوا په څو ولا سوا غوڼه چې غلا کړی ونیا کې دار کې یا دا ته موږ غلا کړی غلا کړی نو دا ته موږ غلا کړی مو ده نو زه به تسنه خبر شته زه غلا کړی ده کوم رانیولې ده کوم د کور راپورته کړی ولا نو نه در خبر نو 2000 دغه یا ګرانه ده ګران 2000 څنګه ده تراس پټ کړه دا وایي بیا بل سره کوم تراس پټ او ادلی الله سپاش مټ نه غواړي دا بلاج خوښه ده اوس په خوښه ده کنه دا ته وای اوس په پنځله سوه ولا سوس 1500 ترالي يعني ګوره نو ما لا غد 2000 واخه بوزه اوس نه درته ویلي بخم د خپل وته نه تو سره چې خپل دی او نه کا ورکه هم دا څنګه چې درې مرغومي راوړي دا نه ګوره هغه غزل نه ده هغه دا غزل ډېر اړ نه وای ژوند کلندري کوه حساب ارشته مکه دا نه هغه غزل ما څه لري ساعت دې چلنه کړې وه دا اوس ډېره شوکي بزه ده نو زما سره شوق نه وای کې یا ګوره اوس ما خالي مم ډېر مصرف کړی اوس وروره که بیا بوځه که نه وروره را باندې بار نه دی چې راکه اوس دغه به داسې وکړو پیسې به روانه کوي برابر در به هلته کور زه د ځم سیده صحیح دی باره بیا نو که کور ته راځې که نه راسره باره بیا چم به سره وکړو هغسې نه کېږي چم نه مه کوه دغه بولې زه نغدې به راکړه سمه ده سمه ده بس چې راځې کور ته ما دې ګېټه وټکوه بس خپلې پیسې دې وغواړه سمه پر دواړو سترګو بس راسه د خیر ولاړم ته وایي ناکې دونه چیني ورسره وایي خو د غلا مال نو موږ یې ټکاکه وجه شته وه داسې یو سره اوس که پښیمانه سوی وایي زه دلته کښېنم سمدم بانډار باندې وکړو داسې ګلخان شته لږ کښېنم بلا وادي لوېدله یاره بزه خو مو خرڅه کړه شته واښه یاره ګلخان یوه خبره درته کومه دا دی کې خیر څنګه خبره داسې ده دا غلا املا یو دا کیسې مېسې چې دا به لا پرېږدو ته وا ولې ابراز ملا صاحب نصیحت کوي ته واښه په دا قبر کې نه دي دا رقم نجر لړمان ماران دي همداسې کیسې دي زه هم دا غلا یو به لا پرېږدو ورکه که علاکه اوس دغه مسلمان خوره کوي نه یې پله خو بزه کړه چې تا زره نیولې والته ولاړه چې راپورته کړم بیا مې بل مسلمان خرڅه کړه پرېږدو یاره دا څه وایه کوم رئیس دی چې زرک سولې ګوره زه درته وایم دغه غلاوې شي چې همدا غټه ګناه لري دا نه کوو دا پرېږدو بلا ما توبه وکړه بلا غلاوې نه کوو دا څه وایه په غلاو تا مخته کړلم بلا نه کوو اوس ما توبه کښلې ده داسې وکړه ته واښه بلا زه به ولاړ شم دغه بزې روپۍ به وکاږم ته واښه خورم نه شته چې دی به وخوري یا خورم نه
دغه کومه هلته ځمه مسجد ته ځمه جومات وخت هم دی بلې پر مسکینانو ویشم بله اوس کور دا چې دي دا پیسې چې دي دا ناروا دي دا نه دي ښه بله زه ځمه ښه دی نو زه به ورشمه یاره اشنای خو مې داسې کوي پول مې دو کړي څو ولاړ شمه 0 روپۍ به راوکاږم ګرده به خپل جوب ته واچوم چې زما سره معلومه هم زه پوه غل یم ته ما سره معلومه